او د قیامت په ورځ باندې کله چې د جهنميانو نه پوښتنه وشي چې تاسو ولې جهنم ته راغلي ما سلککم فی سقر، په کومه وجه باندې تاسو د جهنم ته راغلي، تاسو څه کړي؟ نو د هغوی به اولنی شی چې د هغوی په وجه باندې هغوی جهنم ته تللي هغه به څه شی بیانوي؟ څه به وایي؟ قالوا لم نك من المصلين، موږ د منځګزارو نه نو، موږ منځونه نه کول، په دې وجه باندې جهنم ته رالو. او تاسو چې هغه خلکو ته چې هغوی منځونه کوي، هغوی په زړونو کې د رب العالمین او دغه د رسول مینه محبت دی، تاسو هغې ته منافقان ویوئ. زما ډېرو محترم ورونو، دا هغه خلک دي چې د قرآن په تحریف کې هیڅ دریغ نه کوي، په الله باندې دروغ ویل، د الله په آیاتونو باندې دروغ ویل، د جهل د وجینا، او یا به چې دی د دیو عقیدې او یا به ضدي یا به ناپوهي، هیڅ دریغ نه کوي. او هغه خلک چې دی پسې ور روان دي، لږ د خپلو عقلونو نه کار واخلئ، لږ سوچ او فکر وکړئ چې دا خلک تاسو کوم طرف ته بوځي. آیا د دې خلکو د خبرو د وجینا تاسو د الله او دغه د رسول سره مینه محبت زیاتېږي که نه؟ تاسو چې دی نیکو اعمالو طرف ته بوځي که نه؟ تاسو بل طرف ته روان کړي وئ. لږ ځان سره سوچ وکئ، فکر وکئ، د عقل نه کار واخلئ.